د خوست مساخیل ولسوالۍ ګابرکاهو خله سیمه کې امنیتي ځواکونو د یو لړ کشفي عملیاتو په پایله کې د نشهیي توکو کارخونه چې په پټه فعالیت کوي نیولې او له منځه یوړه. مسؤلینو ویل د عملیاتو په جریان کې 4 تنه تورن کسان هم نیولي او په خبره د نیول شویو تورنو کسانو دوسیه به د نورو اجراتو په موخه عدلي ارګانونو ته وسپاري. د نشهیي توکو په وړاندې مبارزه دا ځل ان شاء الله العزیز جدي پړاو ته داخله شوي او د خوست د امنیتي ځواکونو لومړی هدف د نشهیي توکو سرچینې دي ان شاء الله. د خوست مساخیل ولسوالۍ امنیه قمندان بیا له ولسي خلکو مننه کوي چې د دوی سره د یادې فابریکې په کشف کې همکاري وکړه او په امنیتي برخه کې سیمهوالو ته د هر ورځ همکارۍ ډاډ ورکړ. په دې کارخانه کې د قسمه نشهیي مواد جوړیږي چې د هغو جملې نه د نشهیي موادو لکه شیشه شوه او داسې نور شی. ولسي خلکو د امنیه قمندانۍ روان فعالیتونه ډېر مهم وبلل او غوښتنه وکړه چې روان بهیر فعال وساتي. چې دا خو ډېر ښه اقدام دی ځکه دغه نشهیي توکي چې دي په ټولنه کې ډېر ناخوالې رامنځته کوي. همدا نشهیي توکي دي چې ځوانان له خپل مسؤلیت اړوي او د دوی پر کورنۍ په بچیانو حتی په ټولنه باندې بدې اغېزې پرېوځي. چیرې دا ډول خلک وویني باید حکومت سره مرسته وکړي او حکومت باید په دې باندې خبر کړي. د نشهیي موادو په یاده کارخونه کې چې د لیما په نوم بوټي له پروسس وروسته ایف مواد جوړېدل چې له دې موادو بیا شیشه او یا پوډر تولیدېدل. له دې وړاندې هم د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د خوست په بېلابېلو سیمو کې د نشهیي موادو په تړاو یو شمېر تورن نیولي وو.